د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او پاکستاني لوړپوړو چارواکو ترمنځ وروستي ملاقات په افغانستان او سیمه کې یو ځل بیا هغه اندېښنې زیاتې کړې چې د ډیرو په باور یو څه روان دي، خو څه دا لا هم ډیره روښانه نه ده. د چارو ځینې کارپوهان د امریکا د پاکستان لپاره لویه دلچسپي بولي او زیاتوي امریکایي ولسمشر په تیرو 3 میاشتو کې دومره ملاقاتونه ان د ناتو هیوادونو له مشرانو سره لا نه دي کړي. پاکستان خو کوشش کولو چې امریکای توجه ځان ته راوګرځي، خو امریکای توجه نه کوله. اوس د ښکاری چې ټرمپ چې د نوي ځل انتخابات وکټل، نو اوس د ښکاری چې پاکستان کې هغه یو نوي دلچسپي وښودله او د دلچسپي د څه لویه دلچسپي ده، ځکه چې تیرو 3 میاشتو کې تاسو ګورئ چې پاکستان د فوج مشر چې دی جنرال عاصم منیر، هغه د دریم سفر امریکای ته کو رسمي سفر، نو دا خو د ناتو کې شریک ملکونه دومره زیات تګ راتګ نه کوي لکه پاکستان مقامات. د ټرمپ او پاکستاني چارواکو ترمنځ دغه ملاقات داسې مهال کیږي چې ټرمپ په تیرو 2 میاشتو کې بیا د باګرام هوایي ډګر امریکا ته د بیرته سپارلو غوښتنه کړې ده، او همځکه په افغانستان او سیمه کې اندېښنې شته. ځینې پاکستاني کارپوهان وایي سره له دې چې تر دې ملاقات وروسته د پاکستان له لوري رسنیو ته په خپاره شوي بیان کې د باګرام ذکر نشته، خو دا چې سیمه ییز امنیت او د ترهګرۍ پر ضد همکاري یاده کړې، نو کېدلی سي په راتلونکي وخت کې د باګرام خبره هم ښکاره سي. سو پورې خبره ده د باګرام، نو پاکستان چې کم د غونډې نه پس بیان جاری کړی دی، هغه کې خو ذکر نشته، خو هغه کې دا اشاره شته چې دوانو د کاونټر ټیرریزم د ترهګرۍ خاتمه لپاره او انټيليجنس شیرینګ باندې اتفاق کړی دی چې دې کې وسط براولو دا به نور پراخ کوو. نو کې دې شي د وخت کې باګرام باندې برای راست خبره نه شوي یا تفصیل سره خبره نه شوي، خو راتلونکي ورځو کې پاکستان او امریکا کې دې شي په دې باندې هم خبره وکړي. خو ځینې کارپوهان بیا د امریکا او پاکستان اوسنۍ تودې اړیکې د دواړو هیوادونو ترمنځ خپلمنځي اړیکې یادوي او زیاتوي پاکستان نور هغسې توان نه لري چې د افغانستان پر سر د دوی په ټکیو معامله وکړي. په سیمه کې پاکستان له هندوستان سره د جګړې وروسته په افغانستان کې د دوی دلچسپي او له سعودي عربستان سره د وروستیو تړونونو نه وروسته د پاکستان اهمیت په نړیوال ډګر کې زیات شوی ده. له همدې امله هغه امریکا یو ډول پاکستان ته ډېر زیات امتیازات ورکول پیل کړي دي. البته په دې اړه چې پاکستان د افغانستان په اړه باندې معامله کوي، زه فکر کوم چې دا یو تبلیغ تر حده پورې کېدی شي، نور نړۍ په افغانستان کې دلچسپي نه لري او نه هم پاکستان نور د یو بروکر حیثیت لري. هغه کارپوهان چې باور لري د امریکا او پاکستان تازه اړیکې د سیمې د بدلون یو بنسټ کېدای سي. دوی 3 احتمالي سیناریوګانې په پاکستان کې د اسرائیلو پر رسمیت پیژندل، په افغانستان او پاکستان کې د معدنو او باګرام هوایي ډګر لاسته راوړل او په سیمه کې د چین د نفوذ کمول یادوي. چې دا ابراهامیک اکارډ چې هغوی ورته وایي، یعنې د اسرائیل په رسمیت پیژندلو چې کومه لاره ده، نو داسې ښکاري چې هغوی دې ته کوم ډېر دې ځل ته جدي دي، سیریس دي، سنجیده دي. بیا دې طرف نه دا خبره ده چې افغانستان کې 2 خبرې دي. یو خو د معدنیاتو خبره ده چې ټرمپ ډېر زیاته دلچسپي لري چې دا معدنیات چې دي چې دا چین ته لاړ نه شي. باګرام کې تاسو موقعیت ته وګورئ، هندوکش په لمن کې کابل په شمال کې داسې ځای کې پروت دی چې مرکزي اسیا ته هم نږدې دی، چین ته هم سنکیانګ ته هم نږدې دی، ایران ته هم نږدې دی، پاکستان باندې هم نظر ساتلی شي. نو هغه خو ډېر ستراتیژیک ځای دی. کم از کم دا خو اوس دا خبرې خو هغه په ډاګه کوي چې دا مو پکار دی او د چین په ضد مو پکار دی، دا وایي ورسره علني توګه باندې. پاکستان چې په سیمه کې تل د امریکا له نږدې ملګرو پاتې شوی او تر ډیره یې له امریکا سره دغه ملګرتیا د افغانستان پر ضد کړې، نو ځکه ډیر کارپوهان په دې باور دي چې د امریکا او پاکستان په دې وروستیو دلچسپیو کې افغانستان هم ارومرو سته.